سلامونه ګران دوستانو مینه بیا هم خره لاس بلې ویډیو ته په یوې ویډیو کې مو بیا هم تاسو د ټلګرام یو داسې روباټ مې تاسو ته راوړی چې دغه روباټ څخه تاسو کولی شئ فري ټوکن ایکس آر پي وګټئ او دغه ویډرا کې خپل باینانس ته هر والټ چې تاسو غواړئ مګزي مثلا بای بیټ باینانس هر څه روپۍ تاسو غواړئ ویډرا کولی شئ. نو ملګرو ویډیو تر پای پورې وګورئ چې تاسو ویډیو سره لایک کړئ او چینل د سره سبسکرایب کړئ. نو ملګرو دا کوم روباټ زه تاسو ته درښیم د ایکس آر پي اتوماتیک چې دا په دې کې د کار کولو طریقه درښیم دا طریقه درښیم چې دغه څخه څنګه کولی شو پیسې ترې وګټو. نو دغه لینک ما د ویډیو په اولني کې منټ کې ورکړی دغه تاسو کولی ترلاسه کړئ. نو دلته به راسئ په سټارټ باندې ورته کلیک کړئ سیده په سټارټ باندې چې کله ورته کلیک کوم ملګرو نو تاسو ته داسې یوه صفحه راوړي. په دې صفحه کې خو اول ملګرو تاسو ته هره ورځ راځي تاسو ته بونس درکوي مثلا تاسو ورته کلیک کړئ بونس سیده زه اوس تاسو درښیم نو دلته بیا چې باندې ورته کلیک بیا دلته ورته کلیک کړئ ګیټ نو تاسو بیا دلته بونس تر واخلئ مثلا 400 الماس تاسو درکوي نو دغه به تاسو ته تر واخلئ. نو دلته بیک باندې زه ورته کلیک کوم ملګرو نو دغه د ملګرو ما ته تقریبا 300 اویلیبل بیلانس مثلا دغه د الماس سوله. نو دلته ملګرو وایي چې یو ایکس آر پي مصرفي کېږي له 2.2 ډالره سره سیده ملګرو تاسو لیدلی شئ او دلته کود لیکلی چې 1000 الماس مصرفي کېږي له یو ایکس آر پي سره. نو دا اوس ایکس آر پي له کومه مثلا دغه الماس له کومه جیره پیدا کولی شو نو دغه الماس او هغه ایکس آر پي مثلا کوم ټوکن چې پیدا کول ډېر اسانه دي. نو د دغه د پیدا کولو طریقه ملګرو تاسو دلته راځئ په دې بوز باندې تاسو ورته کلیک کوئ ملګرو په دې کې تاسو ورته کلیک کړئ په دې بوز چې ده په دې چې تاسو ورته کلیک کړئ زه بوز باندې ورته کلیک کوم نو دلته ماته بیا لیکي چې روبوټ لیست نو دلته یو څو روباټونه دي ګورم ملګرو دلته ورته کلیک کړئ نو دا ټول روباټونه چې دا تاسو کولی شئ په الماسو باندې واخلئ مثلا دلته 50,000 50,000 مثلا 60,000 همداسې او 15,000 همداسې ملګرو 15,000 زر او همداسې دا کوم چې یو څه ده سل چې ده نو دغه فری ده نو دا تاسو کولی شئ مثلا دغه لیول پورته کړئ او په دغه لیول پورته کولو سره تاسو ته څه شي درکوي دغه انرژیان درکوي. دلته ګورم ملګرو چې انرژي پر هاور مثلا 10 موږ ته راکوي سیده او دلته کود کې مثلا راتلی کې مثلا انرژي پر هاور 400 دغه 400 تاسو مثلا په ساعت کې انرژي درکوي دغه انرژي به تاسو کولی شئ خرڅ کړئ په الماس باندې په همدغه روباټ کې سیده ملګرو. نو دلته زه راځم بیرته بیک ورته کلیک کوم سیده تاسو د کار کولو طریقه مینو باندې ورته کلیک کوم نو خیال هغه چې تاسو کولی شئ ترلاسه کړئ. نو الماس څنګه ترلاسه کړئ الماس خو ملګرو تاسو کولی شئ هره ورځ راسئ تاسو تقریبا 300 الماس راکوي دلته بونس کې او بل ملګرو دغه کوم انرژي چې موږ ترلاسه کړو دغه څنګه کولی شو چې خرڅ کړو. زه خپل بل اکاونټ راخلاصوم چې دلته ما څخه د انرژي نو زه هغه خرڅوم چې آیا ماته الماس راکوي او که نه راکوي. نو خیا ملګرو تاسو لیدلی شئ ما خپل بل اکاونټ راخلاص کړی دلته ما سره اویلیبل بیلانس دی تقریبا 180 دی او همداسې پیمنټ بیلانس 2 دی سیده ملګرو. نو دلته تاسو دلته کولی شئ ملګرو هماغه روبوټونه چې کله واخلئ دلته بوز باندې ګورم ملګرو په دې بوز چې کله ورته کلیک کړئ نو دغه ځای کې تاسو روباټونه خلاصوي دغه روباټونه به تاسو په الماس باندې اخلئ سیده ملګرو هېڅ پیسې به نه ورکوي ملګرو تاسو د ورځې هماغه فري کوم 300 ټوکن درکوي هغه ترلاسه کړئ هم دا کولی شئ په دغه روباټونه واخلئ. دا روباټونه چې کله واخلئ ملګرو بعد هغه به څه کوئ راځئ ملګرو دا تاسو ته به انرژي درکوي دا انرژي چېرته پیدا کوي دلته به راځئ ملګرو په دغه ځای کې ورته کلیک کوئ په فیکټوري باندې به ورته کلیک کوئ سیده په دې فیکټوري په داسې ورته کلیک کوئ ملګرو دا ده ملګرو دلته لیدلی شئ روبوټ 1 مثلا ما دلته لیکلي چې 80 انرژي راکړې ده او روبوټ 2 مثلا 510 نو دلته به راځئ کلیک باندې زه ورته کلیک کوم سیده نو دغه د ما څخه کلیک شو بیرته بیک باندې ورته کلیک کوم کله مې چې بیک باندې بیرته ورته کلیک نو ما څخه تقریبا 180 الماس سوله سیده 180 زه اوس تاسو ته طریقه درښیم چې دغه روباټو مثلا کوم روباټ یا لیول چې دی دغه څنګه پورته کولی شو. نو د ده لپاره اول خو راځم ملګرو دغه شاپ کې مثلا دغه انرژیانې څنګه خرڅولی شو چې دا کوم انرژي چې مثلا موږ سره ده اوس زه راځم زه تاسو ته انرژي درښیم ګوره دلته راسم فیکټوري باندې ورته کلیک کوم نو دلته خو دا ما کلیک کړی ده سیده نو بیک باندې ورته کلیک کوم او دلته راځم په دغه ځای کې ورته کلیک کوم شاپ باندې سیده شاپ باندې به زه ورته کلیک کوم دا د شاپ باندې مې ورته کلیک کړم نو ما ته تقریبا 2510 انرژي یعنې 2510 نو مینیمم سیلز مثلا موږ کولی شو خرڅ کړو هغه 3000 ده نو دغسې کله چې 3000 ته ورسېږي نو زه یې کولی شم چې خرڅ کړم او د هر زر انرژي قیمت تقریبا یو الماس ده سیده ملګرو چې 1000 الماس یو ایکس آر پي کېږي نو تاسو کولی شئ چې واړوئ. نو دلته خو ملګرو دا د زر عالمه نو اوس تاسو ته دا طریقه هم څنګه کوڅو لیول مثلا پورته کوڅې ده بوز باندې بیا ورته کلیک کوم بوز باندې چې کله ورته کلیک کړم نو روبوټ لیز باندې ورته کلیک کوم نو دغه اولنی کوم روبوټ چې ده مثلا موږ ته وایي چې په 100 الماسو چې ده نو دلته راته وایي چې په 100 الماسو مثلا لیول پورته کړه نو اوس دلته تاسو لیدلی چې ما لیول څو ده 2 ده چې ده نو زه اوس لیول ورته پورې کوم هیر باندې ورته کلیک کوم نو دغه ده
نو تاسو له استعمالول پورت سو 300 او دلته انرژي پر هاور مثلا ماته 10 راکوي. نو په دغه طریقې تاسو کولی شئ چې لیول ورته پورته کړئ نو بیرته مینو باندې ورته کلیک کړئ نو دلته ګورئ ما سره اویلیبل بیلانس سو 80 سو. نو ما سره اویلیبل بیلانس 80 الماس سوله. نو په دغه طریقې تاسو کولی شئ چې دغه څخه پیسې وګټئ او دغه پیسې مثلا شاپ کې مثلا تاسو کله چې دغه زر پر راکړل سي داسې دغه زر پر راکړئ مثلا مینیمم چې دا 2000 ده نو تاسو به 3000 الماس پر راکوئ بیا به راځئ په ویډرا باندې ورته کلیک کوئ په دغه ځای کې ویډرا په د ویډرا به تاسو ورته کلیک کوئ نو ګردی من چې کله ورته کلیک کوئ نو دلته بیا زه ایکس آر پی ورته انتخابوم چې ماته ویډرا راکوي که نه خو ما څخه بیلانس نه تاسو طریقه درښیمه. نو ګورم ملګرو دغه کې تاسو ته وایي چې داسې زر الماس مساوي کېږي له یو ایکس آر پي سره نو تاسو که چیرې 2000 الماس ولرئ نو تاسو به 2 ایکس آر پي درکوي چې 2 ایکس آر پي مثلا تاسو تقریبا $4 $5 کېږي او همداسې تاسو نه تقریبا 200 الماس فیس هم کټول کېږي. نو دغه روبات څخه تاسو کولی شئ په دغه اسانۍ سره پیسې ترې وګټئ. نو انشاءالله زه به بلې ویډیو د دې په اړه جوړ کړم چې دغه څخه څنګه کولی شو ویډرا وکړو. نو دا وه زموږ نوې ویډیو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې که ویډیو مو چېرته خوښه شوې ویډیو سره لایک کړئ او چینل ته سبسکرایب کړئ او دغه لینک به د ویډیو په اولنۍ کمنټ کې له هغې تاسو کولی شئ ترلاسه کړئ او د هغې کې کار وکړئ. نو تر بلې ویډیو پورې مو خدای سپارم. الله په امان، مخ ته مو ښه شه.